السلام علیکم زما پښتنو وروڼو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي پروګرام سره. زما وروڼو خویندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې شاعري ډیره خوښیږي او ډیر بهترین شیز وي، خو د هر شاعر شاعري د هغه د سوچ د هغه چې څه په ذهن کې وي، د هغه چې څه په زړه کې او د هغه چې کم سوچ وي هغه د خپل سوچ په حساب سره شاعري کوي. نو څنګه چې منیر بونیری صاحب ته کله هغه شاعري کوي او خلک په غور سره اوري او خلک یې خوښوي، د هغه شاعري خلک خوښوي او ډېره گهرایي سره پکې انسان ډوب شي او هغه خپل یو هغه شاعري چې دی هغه هم ډېره زبردسته او خلک یې خوښوي. خو که مونږ بیا داسې راشو، یعنی د هغه چې کم ذهن کې زړه کې سوچ کې خپل د زړه خبرې د شعرونو په دغه سره تاسو ته د وړاندې کې، نو دغسې فرمان کسکر د هغه به هم ذکر وکړو چې هغه هم په ډېر زیات به انتها مشهور دی. د هغه شعرونو ته څوک سوچ نه کوي، خوښوي یې نه، خلک وایي چې دا څنګه شعرونه دي، خو دا هم یو حقیقت دی چې هغه تاسو ته هغه شعرونه وړاندې کوي چې کم د هغه ذهن کم ځای پورې کم سوچ دی د هغه کم ځای پورې نه، هغه هم د خپل ذهن د خپل سوچ خپل دماغ په حساب سره شاعري کوي. خو د هغه شعرونه هم غلط ورته ځکه نه وایم چې هغه چې کوم شعرونه کوي نو په هغې باندې یو څو منټو دپاره دومره خلک وخاندي چې انسان هر قسمه غم پریشاني د هر څه ته هېر شي، شاته یې لړه کړي او چې هغه تر څو پورې شعرونه وي نو خلک ډېر زیات وخاندي. نو ځکه مونږ هغه هم نشو رد کولی، هغه هم په خپل ځای صحیح روان دی. نو هر انسان د خپل سوچ په حساب سره تاسو ته شعرونه وړاندې کوي. نو داسې ستاسو خور پښتنه هم تاسو ته خپل لیکلي څه شعرونه د خپل زړه خبرې د شعرونو په دغه سره ستاسو مخکې وړاندې کوي. نو نیم خبر چې ستاسو به زما دا شعرونه خوښ شي که نه، خو دا زمونږ د کلچر زمونږ د ثقافت نښه چې کومه حجره وه اوس ډېره کمه شوې د خلکو په بیټک کې تبدیله کړه او بیټک خو هم داسې جوړ کړی چې د مشرانو نوم ترې کټ دی، مشران پکې نه کینی، صرف کشران پکې کینی. نو زما وروڼو خویندو زه د هغه حجرې په باره کې ما تاسو ته څه شعرونه وروړي دي، زه تاسو سره شیر کول غواړم. فرست ټایم دا شعرونه زه په یوټیوب چینل باندې ورکوم او په خپل پیج یعنی زموږ فیسبوک پیج چې دی فیسبوک پاڼه هغه دی پښتنه ټي وي او په یوټیوب هم زموږ چینل دی پښتنه ټي وي. نو زما وروڼو خویندو دا شعرونه دي دا ستاسو په وړاندې زه پیش کوم د حجرې په باره کې. د هر مشر په سترګو کې یو روب او دبدبه به وه، څومره ښایسته د پښتون سړي حجره به وه، ناسته پکې هر وختې لویه یو جرګه به وه، څومره ښایسته د پښتون سړي حجره به وه، روغې به کېدلې او دوه تنه به پخلا شولو، روغې به کېدلې او دوه تنه به پخلا شولو، ډېره د حیا عزت نه ډکه معامله به وه، څومره ښایسته د پښتون سړي حجره به وه. په سر باندې پټکی و او په سر باندې شمله به وه، مشر به چې وکړه نو قبوله فیصله به وه، څومره ښایسته د پښتون سړي حجره به وه. ختمه چې حجره شوه مشري چې د ټوپک شوه، ختمه چې حجره شوه مشري چې د ټوپک شوه، بس ټول عمر د وینو یو روانه سلسله شوله. ای پښتونه بد کوې دا ځان سره دوکه شوله، ډېره د حیا عزت نه ډکه معامله به وه، څومره ښایسته د پښتون سړي حجره به وه. زما وروڼو خویندو دا ستاسو په خدمت کې ما خپل یو څو شعرونه وړاندې کړ. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي او دې سره ستاسو خور پښتنه تاسو نه اجازت غواړي د همیشه په رنګ دې دعا سره چې الله زموږ پښتانه زموږ مسلمانان وروڼه خویندې چې د دې دنیا په هر ملک هر ګوټ هر ځای کې پراته دي په خپل حفاظت کې وساتئ، د غیر مذهب او د شر او د فساد نه محفوظ وساتئ. په لوی الله سپارم د الله په امان.